د طالبانو ځوان د دفاع وزیر مهم پیغام. السلام علیکم. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پای را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د نورو جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب دا څرګندونې شمالي ولایت فاریاب ته د سفر پر مهال کړي دي. هغه ولایت چې څه موده وړاندې د یوه ازبک ټبره طالب قوماندان د نیولو په غبرګون کې د مظاهرو شاهد ونوموړی، وایي نن به موږ او تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د هر وزارت کارکوونکي او ولس به په ګډه لاسونه سره ورکوو او د دې ملت او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پوره کوښښ کوو. خو د دفاع وزیر دا څرګندونې بیا ځینې سیاسیون بې معنا بولي، ځکه که چیرې د دفاع وزیر رښتیا هم دومره په وطن او هیوادوالو سره مینه لري، نو د خوست، کونړ او پکتیا ولایتونو په شهیدانو چې د پاکستان د خبیث پوځ لخوا په شهادت ورسېدل ولې چوپ پاتې ده؟ قدرمنو لیدونکو، تاسو د دفاع وزیر د دې څرګندونو باره کې څه نظر لرئ؟ کمنټ کې مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. ویډیو هم لایک او چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې هر چیرته چې یاستئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ.